په نویو ادبي بحثونو کې چې نن سبا ادب پوهان توجه ورته کوي، یو جالب بحث د پاراډاکس دی. پاراډاکس څه ځانګړنې او څرنګه هنري جوړښت لري؟ شاعران څنګه کولی شي پاراډاکس رامنځته کړي؟ په ننني ادبي بحث کې شاعر او کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. پام ورته رااړوم. ډاکټر صاحب، یو نوی بحث چې کیږي هغه د پاراډاکس په نوم باندې یو بحث دی چې نن سبا خلک ډېره توجه ورته کوي ادیبانو ته. یو څه د پاراډاکس په حصه کې راته ووایاستئ چې څه مفهوم لري، څنګه جوړښت لري، څه ته موږ پاراډاکس ویلی شو؟ پاراډاکس رښتیا نوې ادبي او معاصره اصطلاح ده. زموږ په کلاسیکو فنونو کې اشاره نه ده ورته شوې، خو د پاراډاکس بیلګې او زمینې زموږ په کلاسیکو ادبیاتو کې ډېرې دي. موږ په پخواني بدیع و بیان کې یا په فنونو کې یو صنعت لرو د تضاد یا طباق په نامه. هغه داسې ده چې کله چې دوې متضادې کلمې یا دوه متضاد مفهومونه د یو بل په وړاندې ولاړ وي، موږ وایو چې دا دوې سره متضادې دي یا دوه متضاد حالتونه. مثلا په دې سند کې استاد شاعر حمزه بابا دی چې د پر شعر کې تاسو د تضاد او یا د طباق یوه بېلګه موندلی شئ. وایي ما چې د مینې ابتدا وکړه تا په ستم کې انتها وکړه. په دې شعر کې ابتدا او انتها. یا مثلا ستا د خیرو رد عمل و اشنا ما په اخلاص درته دعا وکړه. خیرې او دعا دې ته تضاد یا طباق وایي. خو کله کله داسې کېږي چې ازداد د یو بل په وړاندې نه وي ولاړ، بلکې د یو بل سره داسې کوشیر شوي او غاړه غړې شوي وي چې د یو بل مفهوم یې دفع کړی نه وي، بلکې یو نوی مفهوم یې زېږولی وي او یا یې د یو بل مفهوم تقویه کړی وي. پاراډاکس د ازدادو دغسې یو ځای کېدو ته وایي چې دوی یو بل سره دفع نه کړي، بلکې د یو بل معنا تقویه کړي او یا یوه درېیمه معنا وزېږوي. ډاکټر صاحب، د دې مثال به مو ووایاستئ چې ځوانان پرې باندې پوه شي چې څه رقم یو حالت دی. او د کاروان صاحب یو شعر دی چې دا شینکۍ باغ مې له ګلونو ډک دی، لکه د سلو ناو سپین مخونه سره لاسونه، د باغ په غېږ کې ژوندي د نغمو سل محشره، او د دې سلو ښکلاګانو غېږ کې د سپینو اوښکو او مسکا له خمیر یوه ماڼۍ جوړه ده. پاراډاکس دغه ماڼۍ دی چې د اوښکو او مسکا د خمیر نه جوړه ده. اوښکې او مسکا سره ضد دي او دغه ازداد داسې سره یو ځای کېږي چې د دوی د خمیر نه یوه ماڼۍ جوړېږي او همدغه ماڼۍ پاراډاکس دی. د دوو متضادو شیانو داسې یو ځای کېدل چې یو دریم شی رامنځته کړي. بالکل. په تضاد یا طباق کې دوه متضاد مفهومونه د یو بل په وړاندې ولاړ دي، خو په پاراډاکس کې داسې سره یو ځای کېږي چې دریمه معنا زېږوي. مثلا سایل صاحب وایي ستا د ښایست د لمبو سیوري ته لږ خوب کومه، ستا د په خپل حسن قسم مې جانه ویښمې نه کړې. دلته د دې لمبو سیوری پاراډاکس دی، ځکه سیوری سوړوالی را یادوي او لمبې تودوالی را یادوي، تودوالی او سوړوالی سره ضد دي. خو د لمبو سیوری یو دریم مفهوم دی چې شاعر ایجاد کړی دی، او دا مفهوم داسې دی چې لمبه سوځونکی دی او سیوری د یخنۍ او سوړوالي حالت را یادوي. خو شاعر وایي نه، دغسې لمبې هم شته چې په هغو باندې سړی ټکورېږي او په هغو باندې سړي زړه یخوالی مومي او هغه د حسن لمبه ده. استاد پسرلی وایي چې دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري، دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري، که مې په خوله ورته وینا نه راځي نه دي راځي. دلته د غوغا د سکوت غوغا یا د خاموشۍ شور، د خاموشۍ چیغې، دا پاراډاکس دی. غوغا او سکوت سره ضد دي، خو د سکوت غوغا دلته سکوت او غوغا داسې سره غاړه غړې شوي چې یو دریم مفهوم یې زېږولی. مطلب دا چې په پاراډاکس کې کله کله متضادې پدیدې د یوې بلې صفت وي، کله تشبیهي اړیکې لري، کله په دې دوو متضادو کې یو صفت وي یو موصوف وي، کله یو مضاف یو مضاف الیه وي، د ضد اړیکه نه لري. مثلا کله چې موږ وایو چې دا به لا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري، په دې ځای کې سکوت دومره ډېر ښودل شوی چې غوغا کوي، یعنې دلته د سکوت د غوغا صفت دی. یوه ایکو را یاده شوه د جاپانیانو، وایي هدیرې ته ولاړم خاموشۍ چغې وهل. بالکل. د خاموشۍ چغې ویل معنا دا چې خاموشي دومره ډېره وه. موږ صفت موږ وایو چې یو اسم یا یو پدیده تشریح کوي، دلته چغې چې دي خاموشي تشریح کوي، یعنې خاموشي دومره ډېره وه
چې د لرې نه اورېدل کېده، موږ د لرې نه پوهېدو چې دلته خاموشي ده. په دې سبب په پاراډاکس کې د ازدادو ترمنځ هغه پخوانۍ اړیکه چې د یو بل په وړاندې ولاړه وي هغه ختمېږي، بلکې په یو نوي سټرکچر کې داسې سره یو ځای کېږي چې یو بل تقویه کوي. یو علت دا دی چې پاراډاکس ښایي چې د ځینو شاعرانو د فلسفي لیدلوري نه او یا د تجربې نه او یا د ډېرې ژورې مشاهدې نه راځي. فلسفي لیدلوری دا دی چې ځینې فلسفیان ګمان کوي چې ازداد اصلا شته نه، او ځینې ازداد په خپل اوج کې په خپل متضاد باندې اوړي. مثلا کله چې اوبه ډېرې یخې شي، اوبه په عادي حالت کې د اور ضد د اور وژني، خو کله چې ډېرې یخې شي په یخ واوړي یا واورو باندې بیا سړی سوځوي. په واورو باندې سوځېدلي خلک به تاسو لیدلي وي چې پښې یې سوي وي، او هغه سوي موږ په طبابت کې فروس بایټډ ورته وایو، په واورو باندې سوي. هغه سوي چې په واورو باندې سوي وي دغسې تداوي کېږي لکه په اور چې سوي وي. مطلب دا دی چې اوبه په خپل نهایي شکل کې په اور اوړي. د ازدادو د فلسفي بحث په نظر کې نیولو سره موږ وایو چې د اوبو اور یا په واورو سوو ته هغه څوک چې په واورو سوځېدلي دي هغو ته ووایو چې دا د اوبو په اور سوځېدلي دي. نو ګواکې زموږ په خبره کې منطق هم شته او پاراډاکس هم دی. دلته واوره او اور سره ضد نه دي، بلکې واوره په خپل نهایي شکل کې په خپل متضاد باندې وخت دی. مثلا کاروان سی وایي چې وطن د اور په سیند کې لاندې زلمي جنگ خوړلي، د کابل جان د نجونو مړي هم نهنګ خوړلي. دلته هم د اور سیند، یعنی اور دومره ډېر دی چې د سیندونو غوندې بهیږي. سیند چې دی د اور ډېروالی تشریح کوي، بلکې سره ضد نه دي. موږ په عادي ژوند کې لکه ما چې وویل چې هره پدیده په خپل نهایي یا د اوج په حالت کې په خپل ضد باندې وړي. موږ د ډېر خوشحالۍ نه کله کله ژاړو، او د ډېر غم په حالت کې ځینې خلک خاندي. د ازدادو په یو بل باندې په نهایت کې اوختل دي چې په خپل متضاد شکل باندې وړي. لکه حمزه بابا چې وایي چې له ډېره سوخته په خندا شوې حمزه، دا دویم رنګ دی د ژړا پېژنم. یعنی په پاراډاکس کې خندا د ژړا دویم رنګ دی، یا یوه پدیده د خپل متضاد پدیدې دویم رنګ دی. او دا په ادبیاتو کې ځکه خوند کوي، ځکه سرور او کیف رامنځته کوي چې موږ تاسې د پدیدو د سره تکراري اړیکې لرو. تکراري اړیکې دا دي چې موږ مثلا شور اورو، د خوشحالۍ په وخت کې خاندو، د غم په وخت کې ژاړو، اور ګرم دی، اوبه یخې دي، یخ سوړ دی، دغسې. خو کله کله شاعران په یخ کې ګرمي پیدا کړي، په اور کې یخني پیدا کړي، په غم کې سرور پیدا کړي او په سرور کې غم پیدا کړي، په خاموشۍ کې چیغې پیدا کړي، په چیغو کې خاموشي پیدا کړي. یعنې خپل متضاد حالتونه، هغه څه چې موږ هېڅ توقع نه لرو، دا حیرانوونکي وي. او حیراني د هنر یا تعجب رامنځته کول د هنر یوه لویه ځانګړنه ده. مثلا موږ تاسې وایو چې ژوند خوږ دی او ژوند ښکلی دی، ژوند دغسې. خو کله کله ژوند ځینو خلکو ته دغه سیم تاریخ شوی چې د مرګ غوندې تعبیر کړی، او ځینو خلکو ځانونه وژلي. همدغه وجه ده چې کله چې موږ د ژوند د دغه نهایي شکل سره د سختۍ په اوج کې مخامخ کېږو، او هغه د مرګ غوندې جلوه کوي. د کاروان صاحب شعر ده چې در په در یې ګرځوم چېرته یې کېږدم، د ژوندون د مړي پیټی مې په سر دی. د ژوندون مړی، ژوند او مرګ سره ضد دي. خو کله چې ژوند خپله په مړي واوړي او ستا په اوږو بار وي، دا پاراډاکس دی. یعنې په پاراډاکس کې کله چې یوه پدیده د خپل متضاد پدیدې ځانګړنې واخلي او د خپل متضاد اړخ خصوصیتونه پریزنټ کړي، بیا موږ وایو چې پاراډاکس رامنځته شوی. ژوند زموږ کار اسانوي، خو که کله خپله دی د جنازې غوندې شي، پیټې شي، نو د مرګ چمونه چې شروع کړي، په دې وخت کې دی په پاراډاکسي حالت کې دی. او سایل صاحب هم وایي چې وړې مې د روح جنازه چېرته د خندا په اوږو، په وینو سره د ترشین کې شین کې خالونه نشي. د روح جنازه، روح او جنازه یعنی روح د ژوند شی دی او جنازه د مرګ تصور راکوي. دا دواړه سره یو ځای شوي، یو بل تصور رامنځته کړی چې ژوند دومره سخت دی یا روح دومره ستړی شوی، دومره دروند شوی لکه د جنازې غوندې. د پاراډاکس دوی خواوې چې وي ممکن کله کله تشبیهي اړیکې ولري، کله کله صفت او موصوف وي، او کله کله ممکن د اضافت اړیکې ولري، یو مضاف یو مضاف الیه. مثلا سهیل صاحب چې وایي چې ستا د ښایست د لمبو سیوري ته لږ خوب کوه، دلته د لمبو سیوری مضاف دی او لمبې مضاف الیه دي، د اضافت اړیکې لري.
یا کله چې دی وایي د روح جنازه، په دې کې هم د اضافت اړیکه دی، خو په عین وخت کې تشبیهي اړیکه هم ده، ځکه چې روح د جنازې سره تشبیه شوی. یا کله کله کېدای شي د صفت موصوف اړیکه وي. مثلا موږ چې کله وایو چې پیاله له تشوالي ډکه ده، د دې مطلب دا دی چې تشوالی دومره ډېر دی چې په پیالې کې د هېڅ شی نشته. یعنې که په پیالې کې یو څاڅکی اوبه هم وي مکمله تشه نه ده، خو کله چې په مکمل ډول د تشوالي نه ډکه ده، یعنی هیڅ نشته پکې، د پیالې د تشوالي په اړه یوه مبالغه ده او دا د صفت کار دی. نو یا کله چې مونږ وایو چې تاسو مخکې جاپاني هایکو وایي چې هدیرې ته تللې وم خاموشۍ چیغې وهلې، دلته د چیغې د خاموشۍ صفت دی، بلکې ضد نه دی. خاموشي او چیغې سره ضد دي، خو دلته چیغې د ضد کار نه کوي، لکه د حمزه بابا په شعر کې چې انتها او ابتدا و، دلته چیغې خاموشي تقویه کوي، بلکې د یو صفت غوندې کار کوي چې هغه توصیفوي چې یعنې خاموشي څومره وه. ځینې شیان نه اندازه کېږي، موږ تاسې خاموشي نشو اندازه کولی. یا تشوالی موږ وایو څومره تشه دی، که نه؟ که موږ غواړو چې د تشوالی په مبالغوي شکل وښیو یا په اعظمي د اوج په شکل کې ترسیم کړو، موږ وایو چې کوټه یا پیاله د تشوالي نه ډکه ده. او که وایو چې خاموشي ډېره زیاته ده، څومره خاموشي ده؟ د دې سوال ځواب چې کله چې موږ غواړو چې ډېره زیاته ده په اوج کې ښیو، موږ وایو چې خاموشي بیخي چیغې وهلې. نو کله کله استاد خپل ضد تشریح کوي او په دې حساب د پاراډاکس استتیکي یا ښکلاییزه فلسفه هم همدا دی په ادبیاتو کې چې موږ د نااشنا پدیدو سره مخامخ کوي، د پدیدو سره زموږ اړیکې نااشنا کوي، بیرته یې نوي کوي. موږ تاسې د اواز اورو، اور ته لاسونه تودو، یخ سوړ دی او ځینې پدیدې خپل فزیکي ځانګړنې لري. خو کله کله شاعران د خیال په مرسته او یا د فلسفي لیدلوري په مرسته او یا د مشاهدې په مرسته، د ژورې مشاهدې په مرسته په پدیدو کې داسې یو کیفیت پیدا کړي چې هغه ناشنا وي، حتی د هغې پدیدې ضد وي. او په دې وخت کې یوه ناشنایي پیدا کېږي، او ناشنایي د هنر او خصوصا د شعر یو ځانګړنه ده. بل خبره دا ده چې موږ پخوا د تشبیهاتو د استعارو بحث وکړو. تشبیهات د دوو شیانو ترمنځ د مشابهت پیدا کول دي. استعاره هم هغه تشبیه دی چې لږ رالنډه شوي وي. په ازدادو کې د دوو شیانو ترمنځ متضاد حالت پیدا کول دي. خو پاراډاکس د دې اړیکو پیدا کولو یو ځانګړی ګروپ دی، یو ځانګړی ډله دی چې ته یوازې د متضادو حالتونو ترمنځ یوه نوې اړیکه پیدا کوي او دا اړیکې به په ضد نه وي ولاړه. نو ځکه پاراډاکسي انځورونه له یوې خوا په تشبیهي او مجازي تصویرونو کې راځي، ځکه چې کله کله شاعران د متضادو ترمنځ مشابهت کشف کړي او پخوانی داسې تصور موجود و چې تشبیه باید د متضادو شیانو ترمنځ ونه شي. خو که پخوانی ادبپوهانو د روح جنازه، د غوغا سکوت یا د سکوت غوغا او د خاموشۍ چیغې او د اوبو اور، د تشوالي ډکواله یا له ډکوالي تشوالی، دغسې هنري انځورونه اورېدلي وای، زه فکر کوم چې هغوی به تصور کړی و چې دا تشبیهات دغسې ممکن دي. مثلا ستاسو یو شعر دی و منصب چې وایي چې سترګې دې د ساحل د اوبو رنګه مارغانو ځالې دي، موسیقي پارونکې اوبه پکې لمبېږي. اوس هر څه شی چې غواړي ومینځل شي یا موږ یې ومینځو، هغه په اوبو باندې به کوو. خپله چې اوبه غواړي ځان ومینځي، هغه په دوو سترګو کې لمبېږي. خپله د اوبو لامبل چې خپله د پاکولو یا د طهارت او د پاکوالي وسیله ده، کله چې د خپله پاکوالي ته ضرورت احساس کړي، هغه په دوو سترګو کې لمبېږي. دا پاراډاکس دی. او د استاد پسرلي یو شعر دی چې ډېر خوندور پاراډاکس پکې راغلی چې په سکون کې حرکت پیدا شوی. هغه دا ده چې بیا مې زړه کې اوړي لکه بحر د ځوانۍ سرود، بیا مې زړه کې اوړي لکه بحر د ځوانۍ سرود، پښه پر ځای روان یم نه پوهېږم سپور کپلی یم. یعنی شاعر هم پښه په ځای دی، هم په دې پښه پر ځای حالت کې روان دی او په سکون کې حرکت پیدا شوی. د بدل یو مصره ده چې نقطه هم نازی روانی می کند، او د دې نه معلومیږي چې دا پاراډاکس دی، ځکه چې په سکون کې حرکت پیدا شوی، د متضاد حالت ځانګړنې کې پیدا شوي. دې ټولو حالتونو ته په ادبیاتو کې پاراډاکسونه وایي چې زموږ په
په خوانه د پوهنه کې ډېری شاعري نه دي ورته شوي، خو که خپل شاعري کلاسیکه شاعري یا معاصره شاعري وپلټو د پراډکسونو د ډېر ښکلو پراډکسونو ډېرې زیاتې بېلګې پکې دي. ډاکټر صاحب که ځوان شاعران وغواړي او یا په مجموع کې شاعران وغواړي پراډکسونه رامنځته کړي، کومو ټکو ته باید پام وکړي او کوم اړخونه ډېر مهم دي؟ پراډکس د رامنځته کېدو اصلي فلسفه او میکانیزم دا دی چې کله چې شاعران د ازدادو نهایی شکل ته پام وکړي. مثلا ما مخکې یو مثال ورکو د واورې د سوځولو، د دې کله چې اوبه په واوره اوړي یا په خپل نهایی شکل اوړي نو خلک سوځوي د اور غوندې. دې علت ته په پام سره شاعر وایي چې د فلسفي یا فزیکي خصوصیت په پام سره چې واچوړي اوبه په یخ پیدا د اور خویونه کا او چې د سردمهري ورسوه اخر به مینه شي. یعنې د سردمهري نه مینه جوړي. کله چې شاعران په ازدادو باندې فکر وکړي او د هغوی ترمنځ مشابه ځانګړنې پیدا کړي، خصوصا پر پدیده کې د خپلې متضادې پدیدې ځانګړنې پیدا کړي، په خاموشۍ کې شور پیدا کړي، په شور کې خاموشي پیدا کړي، په سکون کې حرکت، په حرکت کې سکون، په اوبو کې اور او دغسې متضاد حالتونه داسې سره یو ځای کړي چې یوه دریمه معنا وزېږوي، یا دوه متضاد حالتونه داسې سره یو ځای کړي چې یو د بل صفت او موصوف وي. بیا کولی شي چې پراډکسونه رامنځته کړی شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب.